څنګه به دې بل ته پرېږدم چې په هر رګ کې مې وینه ستا شته. د محترم وزیر صاحبانو، وکیل صاحبانو، ورونو، خویندو او خصوصا امنیتي ځواکونه کوم ورونه مې چې دلته حضور لري یا هم ما د شمشاد د تلویزیون نه ویني، نو د تاسو ټولو قدرمنو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خپلواکۍ 101 کلیزه تاسو ټولو ته مبارکي وایم. هیله لرم چې همداسې تلپاتې خپلواکي ولرو. او غواړم راشم اول د شاه امان الله خان یوه ښکلې وینا چې کله د ځوانانو ته کړې وه هغه تاسو ته ووایم. شاه امان الله خان کله چې بعضې ځوانان واستول خارج ته مخکې د سفر نه، هغوی ته دا وینا لرله چې 1 ساعت مو تاسې هم بې د درس نه هغلته مه تېروئ، ځکه د ټولو د وطن د خاورې او د ټول خلکو سترګې تاسو ته دي. که چېرته زه ژوندی وم هغه وخت کې ښه، که چېرته زه ژوندی نه وم او مړ وم، نو تاسې راشئ او د ما قبر په سر هغه څه چې تاسې زده کړي یا هغه کمالونه چې تاسې حاصل کړي راشئ او دانه دانه یې ما ته ووایئ، تر هغو زه قبر کې وکړی شم ارامه اوسم. غازي امان الله خان یو فرد نه و. غازي امان الله خان په هغه دوران کې موږ ته یو فرد نه حسابېږي. غازي امان الله خان یو مکتب و، هغه یو علمي مکتب و په هغه دوران کې چې کوم پرمختګ چې موږ اوس خپل وطن کې وینو ټول مو د غازي امان الله خان د برکت نه دی. خپلو اتلانو ورونو نه غږ کوم، څوک چې د ما اواز اوري، څوک چې ما دغه ځینه ګوري، ای زما اتلانو ورونو، د غازي امان الله خان په دوران کې هم همدغسې مېرمنې خویندې مې د تاسو تر څنګ ولاړې وې او دوی په سنګرونو کې تاسو سره موجود وې. نو اوس هم په دې وخت کې، په دې حاضره وخت کې د تاسو تر څنګ مونږ خویندې هم ولاړ یو او په سنګر کې به د تاسو سره یو ځای د خپل وطن او سنګر کې به د تاسو سره یو ځای خپل وطن د خاطر دفاع کوو او د خپل وطن به د خپلو وینو په سر ساتو. غواړم آخر کې یو مصرع هم ووایم او خپل کوم دوستان مې یا کوم اتلان ورونه مې چې دلته حضور لري غواړم چې راشي او دلته ما سره یو ځای اوسي. خپلو ورونه ډېره زیاته مننه چې دوی دومره زحمت وباسلو راغلل د ما تر څنګ ولاړ دي. نو زه اوس غواړم چې آخر کې یوه مصرع خپلو ټولو ورونو ته، خپلو امنیتي ځواکونو ته او همداسې تاسو ته تقدیم کړم. که د ظلمونه پوره نه شوه، که د ظلمونه پوره نه شوه، ګرانه وطنه جنکۍ به دې ساتینه. مننه. زه راشم، اجازه ده؟ بله ستاسو څنګ ودرېږم، زه هم ښکلی شم. مهرباني. زن و داشت خیر زه به همدلته ودرېږم همدغه ځای ښه. خیر، په هر صورت قدرمنو حاضرینو درنو هیوادوالو هغه څوک چې شمشاد ګوري